السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ او د صحت پایجامه کې به په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې رقم اپلیکیشن درښایم تاسو څنګه کولی شئ چې اوس په میکس پلایر کې خپلې ویډیوګانې پټ کړئ او ستاسو نه بغیر یې هیڅوک هم نشي کتلی. نو ویډیو مو سره تر پایه پورې وګورئ. ټولو نه مخکې خو که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د ګونګرې نشان ووهئ. تاسو به راشئ میکس پلایر ته. دا دی میکس پلایر. نو اوس زه دا ټولې ویډیوګان تاسو وینئ که نه، دا ټول ویډیوګان زه پټوم. دا دی ګور ورته، دا ټول ویډیوګان تاسو وینئ که نه په خپلو سترګو. دا زه پټوم نو په دې به تاسو ګوته ټینګه کوئ ټولو باندې، چې دا ټول داسې د هغې نه وروسته بیا تاسو ووهئ دا درې ټکي نشان، د هغې نه بیا به ووهئ دا هیټ لیکلی وینئ، هیټ په کې دا هیټ په ووهئ. د هغې نه وروسته بیا تاسو ووهئ دا وکې نه وینئ. دا دی ګوره، زه میکس پلایر کټ کوم. اوس میکس پلایر زه اوس بیا راوړم ګوره ورته. وینئ په میکس پلایر کې ما سره یوه ویډیو هم نشته، ټولې ویډیو ما سره هیټ شوي. نو دا بغیر ستاسو نه هېڅوک هم اوس نشي کتلی په دې میکس پلایر کې. نو اوس څنګه کولی شو چې دغه ویډیوګان د میکس پلایر ته بیا راولو، چې لکه کم ټایم ورته ضرورت شي که نه. نو هغې لپاره بیا تاسو ووهئ بیا دغه درې ټکي نشان، دا درې ټکي نشان چې هغه ووهو نو بیا به راشئ ووهئ سیټینګو. چې سیټینګ ووهو هغې نه وروسته به بیا راشئ ووهئ جنرل. جنرل هغه ووهو هغې نه وروسته به بیا راشئ داسې دا وینئ به ووهئ ریسیټ سیټینګو. دا دی ریسیټ سیټینګ، چې دا هغه ووهو د هغې نه وروسته به راشئ ووهئ اوکې، بیا به ووهئ اوکې. اوس به لږ انتظار وکئ. د هغې نه وروسته به بیا ووهئ اوکې. دا دی وینئ تاسو موږ سره ټولې ویډیوګان دوباره خپل میکس پلایر ته واپس راغلي. دې دپاره که تاسو زموږ ویډیو خوښه شوې نو زموږ ویډیو ضرور لایک کړئ.